السلام علیکم. نن بیا هم راځو دا ثبوت کوو چې منفي ضرب د مثبت ولې منفي کیږي. دې لپاره به یو منفي عدد راواخلو، منفي a ضرب د مثبت b، دا څه کیږي نو منفي ab سره. اوس راځو مساوات دواړو خواو ته یو عدد ور اضافه کوو، منفي a مثبت b منفي مثبت ab، دې غاړې ته مو هم اضافه کړو. دا په چش باندې موږ خو یو x باندې یو د ifاده څنګه کوو خیو، نو x مثبت ab. اوس په دغه دواړو حدونو کې به موږ چې شی مشترک ونیسو b به مشترک ونیسو. چې کله b مشترک ونیو والا منفي a پاتې کېږي مثبت a دلته پاتې کېږي دې حد کې، دا مساوي کېږي له x مثبت ab سره. نو مثبت b او منفي b یو بل څنګه کوي صفر کوي، صفر ضرب د b صفر ضرب د b صفر، صفر مساوي کېږي x منفي ab مثبت ab. نو د اطراف د مساوات دواړو خواوو منفي ab یو عدد کومو منفي ab صحیح، دې غاړې نه به هم څنګه کوو منفي ab کم صفر ته مثبت علامه منفي اره ورکولی شئ. نو دا دواړه به یو بل ختم کړي، x به مساوي سي له چی سره منفي ab سره، نو x به بیرته چی سره مساوي کېږي منفي ab سره. یعنی که چیرته دا په موږ مجهول په x وهیو نو بلته مو x ثبوت که x قیمت به څومره راوځي منفي ab.